د واتس اپ یو اوه داسې ټریکونه درته ښیم چې نه نوي پیسه د خلکو ته به نه وي معلوم. هغه داسې ټریکونه چې ستاسو په واتس اپ کې به موجود وي خو تاسو به تر اوسه پرې نه یاست خبر. راځئ هر یو جلا جلا درته ښیم. اول دا چې څه وخت تاسو غواړئ خپل یو ملګري ته یو عکس واستوئ او هغه فقط د یو ځل دپاره ورته واستوئ. یعنې څه وخت چې ستاسو ملګری هغه عکس وویني په اتومات ډول باید بیرته هغه عکس ځینې ډیلیټ سي او د هغه عکس څخه به ستاسو ملګری هېڅ سکرین شاټ هم نسي اخیستلی. تاسو به واتس اپ خلاص کړئ او کوم کس ته چې عکس استوئ د ګیلرۍ څخه به هغه عکس انتخاب کړئ. تاسو وګورئ دلته دغه یو لیکلی دی، تاسو به پر دغه یو بټن باندې کلیک وکړئ، اوکې وکړئ او دا عکس به واستوئ. اوس به دغه عکس تاسو ملګری فقط د یو ځل دپاره ویني. څه وخت چې ستاسو ملګري دغه عکس ولیدئ د هغه څخه وروسته به دا عکس په اتومات ډول سره ډیلیټیږي او نه به ستاسو ملګري د دې عکس څخه سکرین شاټ اخیستلی سي. او دوهم دا چې کله تاسو وغواړئ چې د یو ځانګړي کس چټ ته کول پر واچوئ چې هغه چټ بل څوک ونه ویني، دا به تاسو لیدلی وي او یا به هم زده وي چې تاسو مکمل واتس اپ ته د ګوتې کول پر اچولی سئ چې ستاسو واتس اپ بغیر ستاسو د ګوتې څخه بل څوک نسي خلاصولی. خو دا یو داسې ټریک دی چې ستاسو واتس اپ به خلاص هم وي خو بیا به هم د هغه کس چټ بل څوک نسي کتلی بغیر ستاسو د ګوتې څخه. د هر څه نه مخکې به تاسو خپل واتس اپ را خلاص کړئ او د کوم کس چټ تاسو غواړئ هغه کولپ کړئ. تاسو دغه پر پروفایل باندې کلیک وکړئ، د هغه څخه وروسته به لاندې راسئ، دلته وګورئ چټ لاک لیکلی دی، پر دې چټ لاک باندې به کلیک وکړئ، اوکې وکړئ او د خپلې ګوتې نشان به ورکړئ. نو د دغه کس چټ به کولپ سي. تاسو وګورئ چې د دې ځای څخه بالکل ورک سو. څه وخت چې تاسو غواړئ چې دغه چټ ته میسیج وکړئ، تاسو به سکرین لږ ښکته کړئ، دلته وګورئ چې دغه چټ راغلی. اوس پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته وګورئ ستاسو څخه د ګوتې نشان غواړي. تاسو چې کله د ګوتې نشان ورکړئ نو بیا کولی سئ دغه کس ته میسیج وکړئ. او که چیرې غواړئ چې دا بیرته غیر فعاله کړئ، یعنې د دغه کس کوم چټ چې موږ کولپ کړی دی هغه بیرته خلاص کړئ، تاسو به د دغه کس پر پروفایل باندې کلیک وکړئ، بیرته به لاندې راکښته سئ، د چټ لاک وګورئ دا خلاص دی، دا به بیرته غیر فعاله کړئ. او دریم دا چې زیاتره دوستان د دې څخه په شکایت وي چې دوی په بعضې ګروپو کې اډ وي او یا هم بعضې ملګري دوی ته عکسونه یا ویډیوګانې استوي، هغه په اتومات ډول سره د دوی په ګیلرۍ کې ثبتېږي، خو دوی نه غواړي چې په اتومات ډول د دوی په ګیلرۍ کې عکسونه یا ویډیوګانې ثبتې سي. نو د دې د مخنیوي لپاره به تاسو پر درې ټکي باندې کلیک وکړئ، د هغه څخه وروسته به سیټینګ ته راسئ، دلته به پر چټ باندې کلیک وکړئ، دغه تاسو وګورئ میډیا ویزیبیلیټي لیکلې ده، دا به ستاسو د ایلای دا به تاسو بند کړئ. دا چې څه وخت بند کړئ نو اوس چې څه وخت تاسو ته یو څوک ویډیو یا عکس را استوي هغه به ستاسو ګیلرۍ کې نه ثبتېږي، یوازې به ستاسو په واتس اپ کې پاتېږي. او څه وخت چې تاسو غواړئ چې د واتس اپ څخه یې ګیلرۍ ته واستوئ، تاسو به پر هغه عکس باندې کلیک وکړئ، هغه څخه وروسته به پر درې ټکي باندې کلیک وکړئ او دلته وګورئ پر دې سیو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه عکس به ستاسو په ګیلرۍ کې ثبت سي. او څلورم دا چې څه وخت تاسو واتس اپ ته یو څوک ویډیو استوي یا عکس استوي هغه په اتومات ډول سره ډاونلوډیږي، خو تاسو نه غواړئ چې ټوله باید په اتومات ډول سره ډاونلوډ سي، چې هر یو ستاسو خوښ وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره به تاسو پر درې ټکي باندې کلیک وکړئ، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، د هغه څخه وروسته دلته وګورئ سټوریج اینډ ډاټا لیکلی ده، پر دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو وګورئ ستاسو د به ټوله ټیک مارک وي، د دې ځای څخه به تاسو ټوله ټیک مارک ایسته کړئ، اوکې به کړئ. دا چې مو کله اوکې کړئ د دې څخه وروسته چې څه وخت تاسو ته یو څوک عکس استوي یا ویډیو استوي نو دا به په اتومات ډول سره نه ډاونلوډ کیږي، چې هر یو ستاسو خوښ وي تاسو به پر ډاونلوډ باندې کلیک کوئ او هغه ویډیو یا عکس به ډاونلوډوئ. او پنځم دا چې څه وخت تاسو غواړئ چې یو کس ته میسیج وکړئ او د هغه کس نمبر ستاسو سره نه وي ثبت، نو تاسو به مخکې لومړی هغه نمبر ثبتوئ په خپل موبایل کې، وروسته به هم واتس اپ کې میسیج ورته کوئ. خو اوس درته یو داسې طریقه ښیم چې تاسو بغیر د نمبر د ثبتولو څخه هغه کس ته میسیج کولی سئ. تاسو به پر دې بټن باندې کلیک وکړئ او دلته وګورئ میسیج یور سیلف لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ، یعنې دا په دې معنا چې دا ستاسو خپل ځان ته میسیج استوئ. دلته به د هغه کس شمیره ولیکئ، شمیره چې مو کله ولیکل پر هغه باندې به کلیک وکړئ او دلته وګورئ دا چټ لیکلی دی، یعنې تاسو کولی سئ اوس بغیر د نمبر د ثبتولو څخه پر دې چټ باندې کلیک وکړئ او دغه کس ته پر واتس اپ باندې میسیج واستوئ. او شپږم دا چې که تاسو غواړئ چې تاسو د یو کس میسیج وګورئ او هغه ته دا نسي معلومه چې د زما میسیج کتلی دی او که نه دی کتلی، نو هغه لپاره به تاسو کوم سیټینګ کاروئ؟ راځئ تاسو به پر درې ټکي باندې کلیک وکړئ، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او د هغه څخه وروسته به پر پرایوسي باندې کلیک وکړئ
دلته وګورئ ریډ ریسیپټ لیکلی دی دا به ستاسو د فعاله وي دا به تاسو غیر فعاله کوي اوس چې کله تاسو ته یو څوک میسیج وکړي تاسو به د هغه میسیج وګورئ مګر دې کس ته به نه معلومیږي چې تاسو د هغه میسیج کتلی دی او اووم دا چې کله تاسو غواړئ چې یو چا ته وایس میسیج واستوئ او هغه وایس میسیج فقط او فقط د یو ځل دپاره وي یعنې چې کله یو ځل د وایس میسیج واورېدئ دوام ځل یې بیا نسئ اورېدلی او نه به دغه ستاسو وایس میسیج بل چا ته فارورډ کولی سي او یا بیا استولی سي د دې لپاره به تاسو پر وایس بټن باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ چې کله تاسو وایس دلته ثبتوئ دلته دغه یو لیکلی دی پر دغه یو بټن باندې به کلیک وکړئ دا چې کله تاسو کلیک کړئ اوس چې تاسو وایس میسیج واستوئ نو دغه وایس میسیج فقط د یو ځل دپاره دغه کس اورېدلی سي دوستانو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج درسره فالو کړئ تر بیا پورې ښه وخت